ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ. نادان صاحب یم دلته د صوابۍ د اواز نه تاسو سره بیا نیخپنه یم مخاطب یم. ملګرو نن را سره بیا په دې پروګرام کې ناستې کې افکار عباس چې د ډاګۍ سیمې سره تعلق ساتي ستاسو دپاره ترې ښکلي ښکلي شعرونه ریکارډ کوم. افکار عباس صاحب تا ته پروګرام کې هرکلی ستړی مه شعر دی. ډېره مننه کوم ابرار صاحب تاسو د نواب علي صابر صاحب چې زمونږ کلي ته راغلی او مونږ له هم څه وخت راکړو. ډېره مننه کوم او څه شعرونه درسره شریکوم. وایي چې ژوند کې ارام او سکون نشته، ژوند کې ارام او سکون نشته، د چا په منځ کې بېلتون نشته. ژوند کې ارام او سکون نشته، د چا په منځ کې بېلتون نشته. پښتنو کې اتفاق پیدا کړي زمونږ دپاره څه قانون نشته. مننه. مونږ چې یو بل سره په جنګ یو، مونږ چې یو بل سره په جنګ یو، مونږ کې یو سړی پښتون نشته. مننه کوم او دوه شعره نور دی. وایي چې مننه د یارانو کوم ګناه ته مې څوک نه پرېږدي، مننه د یارانو کوم ګناه ته مې څوک نه پرېږدي. ظلم په ما ډېر کوي سا ته مې څوک نه پرېږدي. مننه. ظلم په ما ډېر کوي سا ته مې څوک نه پرېږدي. ته نن راته راوګوره، ته نن راته راوګوره سبا ته مې څوک نه پرېږدي. مننه. او یو غزل در سره بل شریکومه. نشینه سترګې سرې ساتي، چې د نشینه سترګې سرې ساتي ځان سره څوک دا لیونۍ ساتي. مننه. چې د نشینه سترګې سرې ساتي ځان سره څوک دا لیونۍ ساتي. چې بې وفا شوې څه کولی نشم، بې وفا شوې څه کولی نشم، بس ستا یادونه مې ژوندی ساتي. مننه. او په خوله خو داسې وایي ستا به یم، په خوله خو داسې وایي ستا به یم، په زړه کې ځان له بل پردی ساتي. او هغه پیرغون به چې تر یاره کوله، هغه پیرغون به چې تر یاره کوله، په خپل کور کې هغه بچی ساتي. مننه. او الله د هر څه خالق رازق دی، الله د هر څه خالق رازق دی، دننه کاڼي کې چینجې ساتي، دننه کاڼي کې چینجې ساتي. او بس یو غزل در سره بل شریکوم په خپله خوښه باندې. وایي چې ما چې د کوم انسان صفت کړی دی، ما چې د کوم انسان صفت کړی دی، الټه هغه زما غیبت کړی دی. مننه. ما چې د کوم انسان صفت کړی دی، الټه هغه زما غیبت کړی دی. ساتلې ما دې تل د زړه په کور کې، ساتلې ما دې تل د زړه په کور کې، چا چې مې لږ غوندې عزت کړی دی. او ویل یې خیال کوه دوکه ونه خوري، ویل یې خیال کوه دوکه ونه خوري، راته یارانو نصیحت کړی دی. او مننه. د نن انسان نه مې هم دا یو ګیله ده، د نن انسان نه مې هم دا یو ګیله ده، هر کار کې د منافقت کړی دی. او زمونږ مالک زمونږ نیت ته ګوري، زمونږ مالک زمونږ نیت ته ګوري، که مونږ هر څومره عبادت کړی دی. او اخیری دی چې حساب به هلته آخرت کې کېږي، حساب به هلته آخرت کې کېږي، حساب به هلته آخرت کې کېږي. څومره چا چې ظلم سخت کړی دی، څومره چا چې ظلم سخت کړی دی. مننه.